السلام علیکم دوستانو. نن به زه تاسو ته د اسیا جام په اړه معلومات درکړم چې اسیا جام به چیرې او د کوم هیواد په کوربتوب سره ترسره کیږي. ویډیو تر اخره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د آسیایي هیوادونو د کرکټ جام د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د سریلانکا په کوربتوب د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي چې پکې افغانستان، بنګلادیش، سریلانکا، هندوستان، پاکستان او یوه د دویمې درجې لوبډله به د کوالیفایر روند وروسته دې جام ته لار پیدا کړي او بیا به د ګډون په موخه په دې جام کې د سیالانو لوبډلو سره ولوبیږي. دا سیالۍ په اف ټي پي سازمان کې پلان شوې وې چې شاید دا ځل پر خپل وخت ورته رسیدګي وشي. یاد دې وي چې دا جام د 2020 کال په وروستیو وختو کې د پاکستان په کوربتوب ترسره کېده، خو د کورونا د شدیدوالي له امله د 2020 کال ته وځنډول شو. سریلانکا او پاکستان په دې خبرو توافق وکړ چې دا ځل به د آسیایي جام کوربتوب سریلانکا کوي. دا و د آسیا جام په اړه نوي او تازه معلومات. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.